د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان سوداګریزو او اقتصادي اړیکو کانفرنس کې وایي چې اسلامي امارت د اقتصادي او سوداګریزو ودې لپاره بهرنۍ او کورنیو پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابروي او بشپړ ملاتړ کوي. کابل ته د راغلي امریکایي سوداګریز پلاوي غړو ویلي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو او د افغانستان په بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو لرې کولو هڅه کوي. یاد پلاوي زیاته کړې چې اسلامي امارت د پانګوالو بشپړ امنیت تامین کړی او هر ډول اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا په فیض آباد ښار کې د هوسا ولس او مسؤل نظام تر عنوان لاندې ولسي غونډه کې وویل چې د اشغالګرو په ماتې او د هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې د بدخشان ولایت د پتمنو خلکو هڅې د هیواد په تاریخ کې نه هېرېدونکې دي. د هیواد لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت په فیض آباد ښار کې د هوسا ولس او مسؤل نظام تر عنوان لاندې ولسي غونډه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت یوازینی نظام ده چې هیڅ قومي ژبنی او سمتي تعصب پکې ځای نه لري او ټول هیواد د یو امر لاندې اداره کیږي. د ازموینو ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی ویلي سږکال د کانکور ازموینې ګډونوالو ته د وخت د کمښت ستونزې حل په موخه 4 ساعته وخت ورکړل شوی و. کورنۍ چارو وزارت وایي سرحدي او انټرپول پولیسو د ننګرهار په تورخم بندر کې 4 تنه قاچاق وړونکي چې غوښتل یې نږدې 80,000 امریکایي ډالر پاکستان هیواد ته واړوي ونیول شول. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د کرومایټ ډبرو د پروسس کارخونې جوړولو چارې پیل شوې.